په ننګرهار کې 180 کورنیو باندې د شیدې لرونکو غواګانو د ویش لړۍ پیل شوه. یاده مرسته د دې ولایت د رینور ولسوالۍ له هغو 40 کورنیو پیل شوي چې غریبې وي او د ژوند د چلښت هیڅ وسیله یې نه وه. د ننګرهار کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د دې مرستې موخه د غریبو کورنیو اقتصاد ښه کول او د لبنیاتو په برخه کې ځان بساینه ده. د دغه ریاست رئیس په خبره یاده لړۍ له د رینور ولسوالۍ پیل کړه او تمه څرګندوي چې 15 نورو ولسوالیو ته به هم وغځول شي. د غواګانو توزیع موخه دا ده چې موږ هغه کورنۍ چې غریبه کورنۍ ده او مسکینان دي، غریبان دي، بیچاره دي، د هغوی کورنۍ اقتصاد پیاوړی کول او لبنیاتو زیاتول او د مالدارۍ تقویه کول هدف مو دی. او په دې برخه کې موږ زموږ هلې ځلې همدغسې دي چې موږ څنګه کولی شو چې خپل مالدارۍ برخه پیاوړې کړو، که د لبنیاتو برخه ده او که د غوښې برخه ده، نو د خپل مالدارانو سره وخت په وخت مختلف وختونو کې دیو سره مو همکاري کړې دي او دیو سره مو دغه د مالونو او خاص کر د غواګانو برخه اوس چې تاسو خپله په ساحه کې یاستئ او بالمشاهده کوئ نو غواګانې مو توزیع کړل. ورته مهال د رینور ولسونه له دې مرستې خوښ دي او وایي له دې سره به یې څه ناڅه اقتصاد ښه شي، مګر زیاتوي چې په یادې مرستې سره یې ټولې ستونزې نشي حل کېدی او د دوامداره کار د پیدا کېدو غوښتنه لري. بس دا کوم پروګرام چې را روان دی همدغسې باید نور پروګرامونه دې سره وشي، همدغسې نور پروګرامونه کوم لري هغه مطلب دغه واستول شي. د رینور ولس دی مطلب ډېر کمزوری دی، کاروبار اقتصاد شی نه لري، چې وچکالي سره مخ استو، مطلب اوبه نه لرو، بل شی نه لرو، روزګار نشته دی، کاروبار دی اړین شی نشته دی. مطلب داسې یو چې دا کونډرونه چې کوم شوي دي همدغسې نیمایي به نورو کې پاتې، دا کم چې رسېدلي دي انشاءالله همدغسې هغه نورو ته به مو رسېږي. خدای پاک به ټول اجر ورکړي انشاءالله، دا ټول ته به توجیه ورسېږي له خیره. د یو غوا باندې انشاءالله ښه کور پې چلېږي چې ساتنه وکړي، ښه صحي درملنه وشي، مطلب دانې ورته ورسېږي. بس یو کور پې ښه چلېږي چې یو سړی مطلب شوده ورنه جوړې کړي، مستي جوړې کړي، خرڅې شی کوي، یو کور پې ښه چلېږي چې ښې داسې روغانې انشاءالله به ورسېږي ټولو ته انشاءالله، ټولو کار به خدای وکړي. همدغه غوښتنه ده چې انشاءالله همدغسې پروګرامونه نور پروګرامونه هغه هم داسې راواستول شي، دا اوس ورپسې بولو شي. مطلب دا غریبانان ډېر دي، همدغسې کونډې رونډې ډېر پاتې دي، دا دې مطلب 15 یا 9 کسان دي کې شوي دي، نو ډېر کونډې هم لرو، یتیمانان هم لرو، مسکین هم لرو. باید ټول غم وشي، د ټول تپوس وکړي، همدغسې کور په کور وګرځي، د غریب غږ باید واستول شي. سره کومک وکړو او دغه واس هم نه درلودو چې دیړې میړې چې شی به موږ کولی، اوس دې موسسې موږ سره کومک وکړو او مال یې راکړو چې خپل اقتصاد به هم جوړ شي او دې موسسې نه مننه کوو او کور یې آینده کې غوښتنه هم دا ده چې دې باندې خو یو اندازه مشکل به حل شي، خو موږ کاروبار چې نشو کولی، دیړې میړې نشو کولی ځکه چې معیوب یې، او آینده کوشش دا به کوو چې موږ سره همکاري وکړي. د یادونې وړ ده چې د کرنې ریاست او همکارې موسسې له لورې دغه مرسته له د رینور پیل شوې او مسؤلین وایي خیوې، بهسود او سرخود ولسونو ته به هم په لنډ وخت کې ورسول شي.